د استاد د کامیابی سند څوک ورکوي؟ استاد د جهان یو داسې طبقه ده چې هغه چاله څه ورکوي هغه ته په خپل هم نه ښکاري. هغه د قومونو مستقبلي د قومونو مستقبل په حال کې څوک نه ویني. خو د استاد سند څه شی دی؟ افلاطون هیچا نه پیژنده، خو سکندر چې دنیا پته کړه نو خلکو افلاطون وپیژند چې لوی سړی و. که تاسو کامیاب شوئ نو ستاسو استاد کامیاب دی، که تاسو ناکام شوئ نو استاد که هر څومره محنت کړی دی ستاسو استاد ناکام دی. نو خپل استاد مه ناکامه کوئ، کوشش وکئ چې میکسیمم محنت وکئ او په مخ کې لاړ شئ. خیر بل ته رسول پکار دی چې ستاسو مقصد ستاسو غرض بل ته خیر رسولي او د خلکو لوټل نه. نو که دغه سوچ ومي نو خدای به در سره ملګری. بله خبره اهمه دا ده چې سیاست زمونږ په معاشره کې ګناه شوی دی. دومره دوکې د کام سره وشوې چې سیاست د قوم ته ګناه ښکاري. خو دا د سیاستدانانو قصور نه دی چې قوم تکړه نو تکړه لیډر پیدا کوي، چې قوم نالایقه وي نو نالایقه لیډر پیدا کوي. دا همت به تاسو کوئ. په یورپ کې یو دکاندار صحیح کار د دې وجې نه کوي چې د حکومت یریږي، د خپلې معاشرې نه یریږي. خپله معاشره چې ده دی اواز اوچتوي، چې خپله معاشره اواز نه اوچتوي هغه قوم چرم ترقي نشي کولی. که تاسو باندې سرم راوریږي، که تاسو سره ټول وسایلي، خو چې تاسو د خپل حق دپاره اواز نشئ اوچتولی، تاسو د ظالم مخکې ریښه نشئ ویلی، تاسو چرم ترقي نشئ کولی. نو همیشه به ریښه وایئ. او د غلام او د آزاد فرق هم دا دی. غلام هغه ته وایي چې ریښه وایي او یریږي، آزاد هغه ته وایي چې ریښه وایي او نه یریږي. نو زمونږ د دې وطن د دې ټول بر صغیر 800 کاله د غلامۍ ټریننګ شوی دی. اول مغولو غلامان کړي، د هغې نه پس انګریزانو غلامان کړي. ستا جایز حق دی او ته د هغې دپاره درخواست لیکي او درخواست کې د ځانه نه چیز جوړی او چې څوک ستا په حق ناست دی د هغه نه به حضور او څه لویه مرتبې ورله ورکوي. خو ستا حق دی، د هغه فرض دی چې تاله یې درکړي. نستانه غلام ولې جوړي؟ دې ماشومانو ته دا وښیئ، ازادي ورته وښیئ چې ازادي څه شی دی. او د نورو ملکونو د آزادو ملکونو خبرې ورته وکړئ. د میرزا غالب یو مووي ده، هغه تاسو وګورئ. نو د هغه یو دوست دی بنسیدل، هغه د آګرې نه راوستی د ډیلي ته دله په ټانګه کې. هغه کوچوان د انګریز وایي چې ما تر پلاني ځای پورې بوځه. هغه ورته وایي زما اسپه ستړې ده، ته ځان له بله ټانګه وګوره هغې کې لاړ شه. هغه ورته وایي تا ته پته دی چې زه څوک یم؟ زه پلانې یم، د ډیلي کمیشنر یم. هغه ورته وایي کمیشنر به یې وایي په انګلستان کې یا په برطانیه کې یا دا زما وطن دی او دلته زما راج دی. یو کوچوان د ډیلي کمیشنر ته وایي ازادي دې ته وایي. ستا افسر ستا په دفتر کې ستا په تنخواه ناست دی او په تا باندې حکمراني کوي. دا حکمراني نه ده، دی به خدمت کوي ستا. دا ستا وطن دی، دا ستا په پیسو چلیږي. نو که دا غلامي زمونږ نه ووته او دا ازادي مونږ زده کړه نو دا قوم به کامیاب شي، مونږ به د خپلو وسایلو خاوندان شو. او دا دنیا بدرنګه نه ده، دا ډیره ښایسته ده، خو خپل زړونه به سپینول غواړي. او په دې درنه اجازت غواړم او د همدرد صاحب د پرنسپل صاحب ستاسو د ټولو بې کچه شکریا ادا کوم. همدرد صاحب د 15 کالو نه ما ته به لګیا و چې زمونږ کلي ته به راځي، زمونږ کلي ته به راځي، خو موقع نه جوړېده. نن راله خدای موقع راکړه. تاسو چې ماله کوم عزت راکو، کوم درناوی راکو، د هغې زه بې کچه مشکور یم. خو زما عزت بدای او دا به یو دایمي عزتي چې د نن نه پس دا سوګند وخورئ چې دروغ به نه وایې، ریښه به وایې او هغه کار به کوئ چې تاسو مور او پلار ته ویلی شئ. چې مور او پلار نه کوم کار پټیږي د دې مطلب دا دی چې هغه کار ټیک نه دی.